د میدان وردګ ولایت المپیک بدني روزنې او ورزش امریت د اسلامي امارت د مجاهدینو د ملاتړ په موخه د یاد ولایت په مرکز میدان ښار کې د 14 لوبډالو ترمنځ د والیبال سیالۍ په لاره اچولي دي. نننۍ سیالۍ د میدان وردګ ولایت په مرکز شرقي سیمه کې د ملي تجار له لوري چې درې ورځې وړاندې پیل شوې وې. نن د پای لوبه ده چې نوموړې سیالۍ څخه د اسلامي امارت ځواکونو د ملاتړ او د دوی د بریا په خاطر باندې ترسره شوي دي. امارت اسلامي نه د حمایت په خاطر او د ولس د انسجام لپاره دغه ځوانانو دغه تورنمنت یا د سیالۍ په لاره واچولې. 14 ټیمونو پکې ګډون کړی او تر شاوخوا 3 ورځې کېږي چې دا ادامه لري او نن فکر کوم چې د خیره وروستۍ پایلې به معلومې شي. لوبغاړي د اسلامي امارت د مجاهدینو د میړانې ستاینه کوي، وایي چې په هر حال کې ترڅنګ ولاړ دي. دغه لوبې خو د نوي نسل لپاره کوم استعدادونه چې پټ پاتې دي هغه پکې را روښانه کیږي او موږ له خپلو دفاعي ځواکونو په بیخي انداسې په میړانه ملاتړ کوو. موږ د امارت سره ملاتړ یو او د غواړو چې ټورنمنټونه نور هم جوړ شي او موږ ملاتړ کوو د امارت. د یاد ولایت المپیک بدني روزنه او ورزش امریت مسؤلین وایي کوښښ کوي د اسلامي امارت د مجاهدینو د ملاتړ په موخه په بېلابېلو سیمو کې د ورته لوبې په لاره واچوي.